سلام ستړي مشئ وخت مو په خیر پام وکړئ د امپراتور ټي وي چینل څخه تازه او مهم خبر ته نیلوفر رحماني ولې افغانستان پریښود له 3 ورځو پرلپسې هڅو وروسته مې پر ټلیفون د افغانستان له تر ټولو یوې ځوانې او کم عمره پیلوټې نیلوفر رحماني سره خبرې وکړې. د بي بي سي د نړیوال ټلویزیون لپاره مې د هغه پر ژوند او مسلک راپور جوړاوه. وخت وټاکل شو او د کابل نړیوال هوایي ډګر ته څیرمه د هغوی مرکز ته ورغلو. موږ پر وخت خپل ځای ته ورسېدو، خو د دفاع وزارت یو مطبوعاتي مسؤل چې له موږ سره یې د دغې مرکې په برابرولو کې همکاري کوله په خندا یې راته وویل نیلوفر مروره شوې مرکه نه کوي. مګر ولې؟ بس هسې نازول یې ده، هیڅ په هیڅ مروره شوې. زه حق حیران ودرېدم. په اصل کې موږ ته له نیلوفر سره د ایساف د مطبوعاتي دفتر په همکارۍ د مرکې زمینه برابره شوې وه. خپل بهرني همکار ته مې وویل چې له ایساف سره خبرې وکړي او ورته دې ووایي چې نیلوفر رحماني مرکې ته چمتو کړي. هماغسې وشول. موږ یې د کابل د هوایي ډګر د قمندان دفتر ته وبللو. قمندان په خپله نیلوفر ته ټلیفون ورکړ. د قمندان او د نیلوفر د مکالمې انداز داسې نه و لکه یو مشر چې له کشرې سره خبرې کوي. ما داسې وانګېرله لکه یو مشر چې کوم مرور ماشوم یا ماشومه په خوله کوي. ښایي قمندان د افغانستان په هوایي ځواک کې د نیلوفر په څیر د افغان پیغلو د موجودیت په ارزښت پوهېده او په هیڅ صورت یې هم نه غوښته چې کومه ستونزه جوړه شي او د نیلوفر او ورته نورو ځوانانو زړه مات شي. قمندان نیلوفر خپل دفتر ته راوبلله. نیلوفر په خپل مسلکي یونیفورم کې دفتر ته له ننوتلو سره نظامي سلام وکړ او قمندان سره یې په لاس روغبړ وکړ. هغه ډېره زړوره معلومېدله او د خبرو پر وخت یې ما پر مخ هیڅ ډول فشار او تاثیر احساس نه کړ. د قمندان په دفتر کې ځینې نور نظامي افسران هم ناست وو. قمندان نیلوفر ته وویل ما امر کړی چې ټول مشکلات دې همدا نن حل شي. نیلوفر غوښتل چې څه ووایي. قمندان یې خبرې ورپرې کړې او ورته یې وویل اوس ورشه او له دغو ژورنالستانو سره مرکه وکړه چې ډېر وخت کېږي تاسو ته انتظار کوي. قمندان موږ ورته معرفي کړو. له لنډ تعریف وروسته د قمندان له دفتر نه ووتلو او د نیلوفر د الوتکې تر څنګ مو ورسره مرکه وکړه. نیلوفر روانه انګلیسي غږېدله او لهجه یې هم نه درلوده. ما په اول کې فکر وکړ چې شاید په اروپا او یا امریکا کې لویه شوې وي، خو هغې راته وویل چې نه، یوازې 10 میاشتې په امریکا کې د انګلیسي ژبې ځانګړی درس ویلی. هغه په افغانستان کې تر ټولو ځوانه پیلوټه بلل کېده. له مرکې وروسته مې ورڅخه پوښتنه وکړه پوهېږم چې تاسو ډېر لوی کار کوئ او رښتیا هم چې افغانستان تاسو غوندې کادرونو ته ضرورت لري. په کاري ماحول او یا له کاره د باندې خو به له کومې ستونزې سره مخامخ نه یې. نیلوفر چې ما سره دري او ډېره ارامه غږېده وویل مشکلات مه یادوه، یو خو نه دي کوم به یې درته ووایم. پردي خو پرېږده، ان زموږ خپلوان زما کورنۍ ته پیغورونه کوي چې لور مو پیلوټه شوي او له نارینهو سره پروازونه کوي. کورنۍ مو ډېره ځورېږي خو بیا هم مور او پلار مې خوشحاله دي. ما ورته وویل خیر تاسو خپل کار کوئ، خلک چې هر څه وایي پروا یې مه کوئ. نیلوفر وویل یوازې دا مشکل نه دی، معاش راته په وخت نه راکوي. د موټر لپاره تیل چې اچوم 100 کسانو ته به مکتوبونه وړم، هیڅوک راسره مرسته نه کوي، ټول راته مشکلات جوړوي. د نن مې قمندان ته وویل چې که مې په موټر کې تیل اچوئ مرکه کوم، که یې نه اچوئ نه یې کوم. قمندان خپله مهربانه سړی دی خو نور همکاران مې همکاري نه کوي. نیلوفر را سره د زړه خوله کوله چې له شانه د افغانستان د دفاع وزارت مطبوعاتي مسؤل چې زموږ مکالمه یې اورېدله نږدې راغی او زموږ په خبرو کې ځان ګډ کړ. ګوره بیبي جانې، زما دا 30 کاله کېږي چې همدلته کار کوم، سختۍ مې ګاللې، معاش راته په وخت نه دی رسېدلی، د موټر لپاره یې تیل راته نه دی اچولی او ډېر نور مشکلات مو ګاللي دي، خو هېڅکله مو شکایت نه دی کړی. تاسو ځوانان چې راغلي یاست په نه خبره مرورېږئ او په نه خبره په خوله کېږئ، وظیفه خو داسې نه کېږي. د هغه غږ ورو ورو جګېده. نیلوفر یې ځواب ونه وایه او یوازې یې ماته کته. شاید ماته یې ویلي وي که دې زما په خبرو باور نه کېږي، واخله دی هم ثبوت. بالاخره نیلوفر رحماني افغانستان پرېښی او په امریکا کې سیاسي پناه واخیسته.